کورنۍ چارو وزارت د افغانستان خلاف لاس موټرو لپاره یو لړ محدودیتونه وضع کړل. کورنۍ چارو وزارت د ترافیکي نظم او پیښو د کموالي په هدف پر راسته لاس اشترنګ لرونکو موټرانو چې د افغانستان لاس خلاف دي یو لړ نوي محدودیتونه وضع کړي دي. د یاد وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانی په یو ویډیویي پیغام کې د افغانستان خلاف لاس لرونکو موټرانو له مالکانو غوښتي چې که خپل وسایط په ولایتونو او کابل کې ثبت او موقت سټیکرونه ترلاسه کړي وي ژر تر ژره د خپل وسایطو ته موقت جواز سیرونه او نمبر پلیټونه واخلي. همدارنګه د افغانستان خلاف لاس اشترنګ لرونکي نقلیه وسایط چې قانوني اسناد ونه لري کابل ولایت ته له راتګ څخه ډډه وکړي. د ښاغلي قانی په وینا چې ټول هغه د افغانستان خلاف لاس اشترنګ لرونکي نقلیه وسایط چې ثبت او سټیکر نه لري مالکان د خپل دغسې وسایط له کابله وباسي او د خپل خوښې یو ولایت کې د ثبت او سټیکر ورته ترلاسه کړي. د سټیکر د ترلاسه کولو په صورت کې یاد وسایط یوازې په همغه ولایت کې د ګرځېدو اجازه لري. به هدف بهبود نظم ترافیک در سطح کشور و همچنان جلوگیری از حوادث ترافیکی وزارت امور داخله مقررات تازه‌ای را در خصوص وسایط نقلیه خلاف دست افغانستان وضع نموده است. در قدم نخست مالکین موترهای دست راست که قبلا استیکر دریافت کرده اند جهت اخذ نمبر پلیت و جوازسیر موقت به ادارات ترافیک در مرکز و ولایت کشور مراجعه نمایند. نکته دوم، آن عده موترهای خلاف دست افغانستان که فاقد ثبت و استیکر اند هرچه عاجل وسایط خویش را از شهر کابل کاملا خارج ساخته و در مدیریت‌های ترافیک ولایت مربوط ثبت نموده و استیکر دریافت کنند. نکته سوم، ورود موترهای دست راست جدید به شهر کابل کاملا ممنوع می باشد. تنها وسایطی که قبلا در کابل استیکر شده اند می توانند برای اخذ نمبر پلیت موقت وارد کابل گردند. نکته چهارم، وسایطی که در یک ولایت استیکر یا نمبر پلیت دریافت می کنند تنها حق گشت و گذار در همان ولایت را دارا می باشند و اجازه تردد در سایر ولایت کشور را نمی داشته باشند. باید گفت که مقررات و محدودهای بیشتری در این خصوص وضع خواهد شد. به همین دلیل از هموطنان خویش خواسته می شود که از خریداری این گونه موترها خودداری نمایند. مالکین محترم باید این مقررات را جدی مراعات کنند، در غیر آن با برخورد قانونی پلیس مواجه خواهند شد. له بلې خوا د کابل ښار څو تنه موټر چلوونکي هم د کورنۍ چارو وزارت د پریکړې هرکلی کوي. دوی دغه اقدام د نظم په ټینګښت او ترافیکي پیښو مخنیوي کې مهم بولي. در از تصمیم وزارت داخله هم خوش هستم که شیشه های سیاه را میکنه، یکی بسیار خوشایند است. ما از دولت ما بسیار خوش هستیم و اگر دولت به غم مردم است به غم ملت است. شهر کابل بالعموم موتر یک کلی پر شده موتر دست پاکستان. یک نفر رفته 60,000 70,000 1 لک روپه مصرف کرده، یک دانه تاکسی جور کرده، یک دانه پاسور 1500 2000 روپه میته موترهای دست پاکستان. این خلاف قانون است، خلاف مملکت ماست، خلاف وطن ماست. شما برین با پاکستان یک موتر دست افغانستان شما پیدا کنین، باز وقت شما موترها را در شهر کابل عرضه کنین بفروشین دیگه کنین. باید 100% درباره از تصمیم گرفته شود. شهر کابل اینقدر با ازدحام شده، اینقدر با موتر شده که هیچ گنجایش نیست، هیچ دیگه نیست دیگه. این تصمیم خود وزارت داخله است، تصمیم خود وزارت همه شما که چی میکنید تصمیم خود ایناست دیگه. گفتنی خاص ما نمیست. بیادر به هر قسمی میشه، به هر چی که میشه جلو از گرفته شود یا هر قسم کار میشه. بیادر این تصمیمی که وزارت داخله گرفته به خاطر جمع‌آوری پلیت‌های موقتی که موترهایی که پلیت‌هایشان موقت است، این بسیار یک تصمیم نیک و خوب است. به خاطر که ازدحام شهر کابل کم میشه، حادثات ترافیکی اکثرا به خاطر امی که موترها اشترینگشان چپ است راست است رخ میده. بسیار به خاطر جلوگیری از ازدحام و حادثات ترافیکی این تصمیمی که وزارت داخله گرفته بهترین تصمیم است. دیگه دست افغانستان باشه خوب است که دست پاکستان مشکلات هم جور کرده، بیریوار هم جور کرده، پلیتای موقت هم باید پس شوه، کلش دست افغانستان باید باشه و کل همه موترها باید تاکسی شوه. د کورنۍ چارو وزارت په وینا د وروستیو ترافیکي پیښو د مرګ ژوبلې ارقامو ته په کتو او په اړه یې د مخنیوي په موخه د افغانستان خلاف لاس اشترنګ لرونکي وسایطو مالکان باید خپل وسایط د تګ راتګ لپاره قانوني کړي ترڅو په ښارونو او لویو لارو کې د ترافیکي ستونزو د حل او د سړکونو د خوندیتوب په برخه کې اغېزناک تمام شي.